بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. مسألة د نارینه او ښځې د لمانځه په ځینو کارونو کې فرق. حضراتو فقهاو د نارینه او ښځې د لمانځه په ځینو احکامو کې فرق ښوولی دی. د مثال په ډول نارینه به د اول تکبیر سره لاسونه تر غوږو پورې پورته کوي او ښځه به یې تر اوږو پورې پورته کوي، او نارینه به په سجده کې خپل لاسونه د بغلونو څخه او نس به د ورنونو څخه لرې کوي، او ښځه به خپل لاسونه په بغلونو او نس په ورنونو پورې چسپوي، ځکه چې د ښځو دپاره همدغسې کیفیت ډېر د ستر د پردې کیفیت دی. زموږ مذهبي خلقو خو هم د همدغو فقهاو پر خبرو اعتماد دی، ځکه چې دوی د امت امامان دي. د دوی په باره کې موږ ډاډه یو چې هر شرعي حکم دوی بیان کړی دی هغه به ضرور د قرآن کریم یا نبوي سنت څخه یو اصل لري. خو زموږ په ټولنه کې ځینې داسې ناپوهه او بې ادبه کسان شته چې د امت پر فقهاو اعتماد نه لري، خبرې یې نه مني. د ذکر شوي مسئلې اړوند دوی داسې بې ادبي کوي. د نارینه او ښځې د لمانځه چې فقهاو کوم فرق بیان کړی دی دا په شریعت کې هیڅ اصل وای نه لري. نو دا د دوی خبره دا غلطه ده حضراتو. اوس تاسې د دغې مسئلې څو دلایل وګورئ تر څو د دغو بې ادبه خلقو درواغ ښه درته معلوم شي. عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل. مراسيل أبي داود يوصل أطلسما صفحة أو سنن د بيهقي دوهم جلد 223 صفحة. ترجمة د يزيد بن أبي حبيب رحمت الله تعالی علیه څخه مرسل روایت راغلی چې نبی علیه الصلاة والسلام د داسې دوو ښځو سره تیر سو چې لمونځ یې کاوه. نو یې داسې ورته وفرمایل کله چې تاسې دواړې سجده کوئ نو خپل د بدن یوه برخه د مځکې سره وموښلوئ، ځکه چې د ښځې حکم په سجده کې د نارینه په شان نه دی. دوهم روایت عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت المرأة ألصقت بطنها بفخذيها كأستر ما يكون لها. ده حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه څخه مرفوع روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل کله چې ښځه سجده کوي نو د خپل نس د خپلو ورنو سره داسې یو ځای کې سره ودې موښلوي، نو چې د دې دپاره ډېر ستر او پرده وي. سنن البیهقي دوهم جلد 222 صفحه، کنز العمال اووم جلد 549 صفحه. دغه دوه حدیثونه امام عبدالحی لکنوي رحمه الله هم په عمدة الرعایه کې را نقل کړي دي او د ذکر شوي مسئلې دپاره یې اصل بللی دي. شرح الوقایه دوهم جلد 99 صفحه. دریم روایت عن وائل بن حجر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها. كنز العمال ومجلد 300 صفحة. مجمع الزوائد وهم جلد يوصل 3 صفحة. ترجمة. حضرت وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه ویلی چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ای وائل بن حجر کله چې ته لمونځ کوې نو خپل دواړه لاسونه تر غوږو پورې پورته که او ښځه دې خپل دواړه لاسونه تر خپل ویتیانو یعنې ځیګره پورې پورته کوي. نو د دې حدیث څخه موږ ته معلومه شول چې هغه د نارینه او ښځینه فرق سره لري چې لاسونه پورته کوي، نارینه یې تر غوږو پورې پورته کوي، ښځینه یې تر کیانو یعنې تر ځیګره پورې. نو دا د دې روایاتو څخه موږ ته معلومات وسو چې ښځینه او نارینه په بعضې احکامو کې سره جلا دي. دا چې ښځه د نارینه څخه په څونې احکامو کې جلا ده او فرق سره لري، په دې باره کې د فقه کتابو ته رجوع وکړي او په خاص ډول تاسې مطالعه کړئ السعایه 2 جلد 215 صفحه. او دا چې هغه کسان چې دوی بې ادبه دي، ناپوهان دي، چې سلفیان یا وهابیان دي، په قرآن و حدیث ناخبره دي او دوی وایي چې د نارینه او ښځینه د لمنځو په منځ کې هېڅ فرق نشته، وایي دا چې فقهاو یې فرق کړی دی دا په شریعت کې اصل نه لري. نو دا د دوی دروغ دي، دا دوی د شریعت په باب مو اصل ورته پیدا کړي. دا 3 واړه روایات تاسې واورېده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.